نوین الحق له ویرات کوهلي سره یو ځای په یوه لوبډله کې لوبیږي. رویل چیلنجرز بنګلور غواړي د افغان مینوالو د جذب په خاطر نوین الحق سره قرارداد وکړي. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هندي رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد غوره لیګ IPL اړوند رایل چیلنجر بنګلور لوبډله غواړي افغان چټک توپچوونکي نوین الحق سره د لوبېدو قرارداد وکړي. دوی دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې د دې لوبډلې چټک استرالیوي توپچوونکی جوش ادریو ټپي شوی او په راتلونکي پړاو IPL کې د نه لوبېدو راپور RCB لوبډلې ته ورکړی دی. بنګلور لوبډلې 15 چټک توپچوونکي په خپل پلان کې نیولي چې یو یې ترې د راتلونکي پړاو هند غوره لیګ لپاره واخلي. په دې لیست کې یوازې انګلینډي چټک توپچوونکی ثاقب محمود دی چې څه ناڅه له نوین الحق سره مقابله وکړي. نور درې دومره پیاوړي توپچوونکي نه دي. اټکل کېږي چې نوین الحق د دې لوبډلې له لوري واخیستل شي. هندي کرکټ څارونکو په ځانګړي ډول شوبنکر شرما هم د RCB لوبډلې له مسؤلینو غوښتي چې نوین الحق واخلي. نوین الحق د بنګلور لوبډلې لپاره ډېر ارزښت هم لري. لومړی خو دا چې نوین الحق په نړیواله کچه ډېر مطرح نوم دی او د دې په اخیستلو سره به د بنګلور لوبډلې مینوال لا نور هم زیات شي. بل به دا لوبډلې د یوه ریګولر اغېزمن او با تجربه چټک توپچوونکي څخه برخمنه شي او همدارنګه له ویرات کوهلي سره به د نوین الحق لوبېدل په یوه لوبډله کې د بنګلور لوبډلې حیثیت او ارزښت ډېر لوړ کړي. خوږو ملګرو آیا نوین الحق او ویرات کوهلي به په یوه لوبډلې کې ولوبېږي که نه کامنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمن شه.